नहीं है हुई है को है امام حسین دغه د پاره خپل ځان قربان کړو ها کوي د پاره عقلم پتندرو لګیدو عقل در نلاړو سرونه در پورې نه دي قسم په خدای دې چې کانی در پورې تړي بالکل لکه سیر کانه په یو کوپړای پورې وتړي سر کم دي ته سر دي زه په ایمان درته دا دوی چغې وایي چې مجاهدین افغانستان او پروس ورمنډه کې پروس موږ مور منډه کوا په دغه ورمنډه کا تسلی دا دوی څه کوي پکې د عزیزانو خدای ته وګورئ حقایق د دین وپېژنئ د امام حسین د قربانۍ غرض وپېژنئ بی بی زینب پشلیدنو جامو کے د ابن زیاد مخیطه د دیوال په خوا کې پزمکه ولې ناستا وا امام حسین خپل سر په کربلا کې ولې کټ کو او د یزید او د ابن زیاد مخیطه سر پروت ته او شونډې ورته په تورو ولې وهي ولې کم شیو چې امام حسین غوښتو ورته نه ملاوېدو هر څه ملاوېده خو دین نو د بېدینۍ تقلید امام حسین نشو کولی دا شیعه او دا زه ټول خلق تلرې کا حکومت پارام کې نه یو طرف ته ما سره خبره وکړه زولې خرابین شیعاګانو ولی امام حسین ما وجلې دي ولی څه چل دی وکړې دي خلې مچینګوي امام حسین ما وجلې دي اهل بیت رسول ما شهیدان کړی دي چې ما نه دي کړي چا کړي د دوی زړه وایي چې دوی کړي دوی وایي چې دوی کړي دا مونږ یې ولې بدي شوې دا دوی کړي نو ما ته وګورئ که مونږ کړي دي بنګ بنګ مه کوئ الله باندې مونږ کړي دي ما ته ګورئ ما ته که امام حسین مونږ شهیدان کړی دی نو مونږ یزیدیان شو که نه هلکه تاسو مونږ ټول یزیدیان شو نو چې مونږ یزیدیان شو او دوی چې دي دا د امام حسین ملګري شو ټیک شو نو ستاسو وایي چې مونږ یزیدیان شو او د محرم ورځ راشي او دوی په دې زنځیرونو ځان وایي که نه نو د دوی په لاس کې خو زنځیر او چاکو نه دی پکار دا چاکو او زنځیر زمونږ لاس کې پکار ځکه چې مونږ یزیدیان دي مونږ امام حسین هم شهید کړی دی او خنجر د دوی مونږ له راس کې او دوی د سینه راته ونیسي ځکه چې مونږ یزیدیان یو که نو زه به خنجر لاس کې ونیسم او ته به راته سینه ونیسې بس پته به ولګي چې څوک عاشق دی تیز دا اوس عقل دی زما دې په خدای باندې قسم وي چې اهل سنت والجماعت ترغه پورې خپل منځ درجه د قبول ته نه رسئ چې تر څو پورې په اهل بیت درود ویلی نه وي ترغه پورې زمان منځ نه قبلیږي چې تر څو پورې ما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما منځ نه قبلیږي ته څنګه ماته وایې چې ته د امام حسین دشمن ته وایې چې 12 امامان دي
ذرا شیدہ تمام سنی علماء و عوام پدیر سپارے قرآن در تلاش گدو چه دولس امامان زمون ایمان دے کن دے دولس سر دولس نور کا سلیرشت کا سلیرشت سر سلیرش نور کا تسلویخت کا پا تسلویخ تم در تز قرآن خرم چا تسلویخ زما ایمان لے بیات د سنیانو په تاریخ کې وخایا چې چرته د شیعه بشر ته بد ویلي سو خوده شي د سنیانو تاریخ کې وخایا چې د شیعه مشر ته بد ویلي ولی د شیعه مشر خو حضرت علی او حسن او حسین دي نو که سنی دې ته بد وي پارټي کې به کافر شي ٹھیک دا نو ریکارڈ لے دا سنی طبقے چھ دا شیعہ مشر تے چری بد بی اگا مشر تا بے بد ضرور ہوئی چھ نور و خلق تا ہوئی چھ پسینہ والو کی جنت تے و پخپلا یو ٹپ زان لنور کئی خبر ہے کیا زم ملائم استاذ تایم پا دی جماعت کے ناسی چرونو چاچے جنت دخل الجنت تاسو کمیسونه وستا او پزانم راکیخ چراکیم خو او ما کمیس ما غسته دیو اسی نتخو با جنت تلاشی پا دیو حلو زبکم خوازم کنگ ایمان دے خبریو کسنی علماء سنی عوام تم رائے موے چھ خاندان رسول جامع خیرنے وے یاد جامع خراب تکے موے خدا دے زمون دین دنیا خراب اس خراب سوگ دے زیم کتئی زار سمنم زستا دولس امامان منم او تا تا دمرا ویم چه ابو بکر و عمر و عثمان منم خو بد ورپسی موائے بد موائے اگا ابو بکر چه چال بد آسمان نا سلام راتلو امام حسین چه خپل درنبای ورز بچیم پا غشی اشتل قربان کرو دی قرآن دا پارا او دی دین دا پارا الواگانو کیرون لنا لکا تاسو بنن کیرون پخکڑی او الواگانی با دیتا او گو رئی وی پا دی ورزی که خیالو که خلقو دا کیرون دا خاورو یا غا دسی دا غنی کندلی گوندی باغی کی کیره چولی نو خلقو لے دا د دنیا غټ سرو لدی گردنر لوخی ساتلی دی اعلی گلاسونه او جگونه دی ساتلی دی او د امام حسین شربت د خاورو په لوټکی کې او په کندولی کې دا غکیر ورکه شرمیدلو شرمیدلو دے کتا سرو لدی روح افزا شربت و بوتلی ساتلی دی او امام حسین پسی دے گوڑی شربت کی بماشمان ہوئیس شرمی دلو پا دے با امام حسین خوشحالوی او زان با پی جنت تبوزی پا دا غورز باندلار شی دیرو تا پا دیرو کی اوبا چوی پا مرو حلکہ دا سکے خزی روانی دا سکے تروری ہے وی اہل بیت تگی شہیدان شی نو اہل بیت تگی پا کربلا کی شہیدان دیو تو بدلتا چھے بیا تگی اغوی شہیدان شوی او بپخپلو مروا چھے تاس نوائی
دا ټکه یو یاد کې چې سر نه دي مونږ پورې کاڼي دي څه به وایي خلکو ته سرونه نه دي کاڼي دي سرونه نه دي کاڼي اوبه په خپلو مړ واچې او دعوه ده ښځې ستاسو ښځې په دې ورځ ګوډاګي د چا په جنډو پورې تړي ستاسو ښځې چې دي دا لوپټې د چا په جنډو پورې تړي او دې سره کوم مراد بیا تړلی چې دا لوپټه او ګوډاګۍ چې دې جنډې پورې وتړي نو زوی کېږي دا د چا ښځې دي दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई कद सरमायादार और खजे पनोर लेणुनो अख्तदी स्ता खजे पदे लेण अख्तदी पदे अदीरो प कब्रुनो के स्तासो द खजो साली पदे शपो के जमुंग द खजो साली सोच कई फिक्र कई दिन न टोक और माहौल जोड़ दे नन इस्लाम द जियारत मंजवरी दा वो चवारा ले और माल के दे वो साकला और जारू दे पजानो वाला जो लाड़े दिन दे लोई तंजीम नामदा दे अजीम इंतजाम नामदा दिन टोके और माहौल न दे चे तासुब पदे माहौलुनो या माँ पर धोखा के साथले कि बस मर्शी जनाजा दे शो मुलियान उधर पसी सिपारा खत्म को जियारत पड़ो दे सपोर्ट के दिली उड़ी पे पड़े लाड़ी जन्नती ना मुलियानम पदे पुईगी दादी नास्ती और पदे तासो मुंगम पुईगी ची पर खुदाए बावरों का चे दगा सिपारे दर पसी हुई कदवी दर पसी दर बखली जबद सड़ी जोई में دا دومره کمقل دي چې په 1 روپۍ تا پسې 3 سپارې بخي په دا خټ کېدل وریجو تا بخي عقل در کې نشته دا باته تا ته چا په وکیا جوړې دا چې تب ژوندې 4 څه کې فکر نشته د مرګ نه بعد بدی مولا بخي د مرګ نه بعد مولا خبره زماد پخدا قسم ہوئی جناب محمد رسول اللہ بی بی فاطمہ دوئے اے بچیا دنیا کے دے جسکار وی ماتا وایا جزے حکما گورا خیال کوا اسے چی دنیا کے دا سکار دے دلا سوشی چی پا قیامت کے دے خدا رونی سی اے بچیا کا دنیا کے دا سے کاروں کو چت قیامت کے خدا رونی وے نو گورے زبد اخلاصو لیل شما خاتون جنت بی بی فاطمہ تا سردار کونین وئی چی بچیا کا تپ قیامت کے خدا رونی وے نو زبد اخلاصو لیل شما قرآن گوری نوح علیہ السلام یا اللہ زوئے میں غر کی گی تباہ کی گی اللہ ورطو انہو لیسا من اہلک انہو عمل غیر صالح اے نوحا دا دستا زوئے ندے چد دا عمل نیک و صالح ندے کت پیغمبر خدا دستا زوئے ندے دا د لفظ دوکا دا چې ته پکې پروتې چې تا په ژوند څه نه کړي او د مرګ نه پس ته به ته زما په ټېله کولو خلاصېږي دان کې نن غریبانو ګوره په کور کې وي سی آر تاسو چلوئ د شپې د امام حسین په ځای پرېږدئ تاسو امام حسین د خلو ته مو ګورئ د شکلونو ته مو ګورئ دا شیاګان د خپلو شکلونو ته وګوري د خپل خلو ته دی وګوري د خپل بوتاړونو ته دی وګوري دا سنیان د خپل د غولو کټوای خلی چې د نسوارو
کټوی دی دغه خلو ته مګورا او د ابوبکر او د دین نامې اغستو شرمېدلو قوم شرم او دین شرمو تاسو سره هغه خوله شته چې تاسو د هغه خلکو نامم پیوالئ د چا په کور کې چې هغه ښځه ناستی چې شاملاتي د هغه خوله د دې قابله ده چې د بیبي زینب نامه پیوالي د بیبي سکینې نامه پیوالي تاسو د خلو د شکلونو ته وګورئ د امام حسین داسې شکل زمونږ شکل ته چې خلک وګوري شیطان ورته یاد شي د مسلمان شکل ته چې وګوري سړي ته هزار او ذکر الله د نیک سړي علامه دا ده چې مخ ته وګوري او تا ته خدای را یاد شي او د پلید سړي علامه دا ده چې ته ورته وګورې او شیطان در یاد شي زمونږ شکلونه داسې دي چې مونږ ته څوک وګوري شیطان ورته یاد شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين الله پاک دې تاسو سمرا حضرات چې د لری لری نه یاد دي کلی خلق دې جلسې تراغلي خدای دې تاسو ټول شری مقاصد پوره کړي الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په خپل مقاصدو کې کامیاب په اخلاص دعا وکړئ چې الله روس تباہ الله امریکا تباہ الله اسرائیل تباہ اے الله نوم کفار تباہ و برباد کې خدا د مسلمانانو بول بالا کې اے الله مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي خدا زمونږ د ملک یا اللہ پا اصلی معنوں کے اسلامی ملک کے خدا پا صحیح معنوں کے اسلامی ملک کے خدا زمونگ دمل قانون قرآن کے خدا زمونگ دمل قانون قرآن کے خدا زمونگ دمل قانون قرآن کے یا اللہ کل مریضان اللہ شفا ور کے کل غریبان پا حال باندے رحم